نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. په نن درس قرآن کې د لسمې سپورې خلاصه دا درته بیانوم او د دغه سپورې په شریعه کې الله تعالی د غزوه بدر تفصیل بیان کړی دی چې دا هغه جهاد دی چې په دغه جهاد کې مسلمان کافر ته شکست ورکړو د مکه مشرکین ته مسلمان شکست ورکړو او دا هغه جهاد دی چې په دا کې د مسلمانې د کامیابی د یغه د فتح هیڅ امکان نه او دا هغه غزوه ده چې په دا کې د کافر د شکست بالکل احتمال نه خو الله تعالی په خپل طاقت سره په خپل امداد نصرت سره مسلمان ته فتح ور نصیب کړل او کافر ته شکست ور نصیب او داسې دا غزوه بدر کې چې څوره صحابه کرام د هر صحابي یو ځون ته مقام او مرتبه ده او دغه غزوه بدر نه د اسلام د فتوحات دروازې کولو شو. بیا په دغه صورت کې الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي یی چې مسلمان سره چې کله جهاد کو بیا دته د جهاد کې د کامیابی او د فتح د پورا شپږ اصول اختیارول دا پچار دي. شپږ داس اصول الله تعالی بیان کړی دي په مختلف آیاتینه کې چې کیم مسلمان سره د کافر خلاف جهاد کو که په دا شپږ اصول باندې د عمل وکړو د الله تعالی فتح ورکوي. اول اصول دا دی چې دا د الله تعالی ذکر کو په کثرت سره او دا دوم نمبر دا دی چې دا په دغزي کې ثابت قدمی اختیاروي او درم نمبر دا دی چې دا د الله تعالی او د الله تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت او څلورم نمبر دا دی چې دا د کافر غوندې تکبر او ریا دن اختیاروي. پنځم نمبر دا دی چې دا یو کچیرته په دغزي کې داسې حالات راغل چې هغه ناموافق وي بیا په دغه وخت کې صبر اختیاروي. او شپږم نمبر دا دی چې په خپل میانس کې اختلافات وي هغه اختلافات ختم کوي په خپل میانس کې اختلافات نه پیدا کوي. نو دغه شپږ اصول الله تعالی بیان کړی دي چې کیمیو سړی کب دغه اصول باندې عمل کو نو ته په جهاد کې په جنگ کې همیشه فتح حاصلېږي. بیا الله تعالی مخکې د قیدونو متعلق دا خبره بیان کړی دی چې په غزوه بدر کې کیم جهاد شوی په دا کې مسلمان ته فتح ورشي او کافر چې کیم هغه ته شکست و. بیا په دغه جهاد کې اویا کسون سردارون د کافرونو ول هغه مسلمانانو قبضه کړل هغه قید کړل. بیا دغه باره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو نه مشوره وخستله چې میجو د دغه قیدونو سره څه وکړي دغه نه میش فدیه واخلي ازودي کی کمیږي قتل کی. بیا دا سوچول چې ډېر صحابه کرام د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره ډېر صحابه کرام دا راي ورکړه چې دینه میش فدیه سي او د میش ازود کی. خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ دغه د مشوره وکړه چې فدیه مزنه خلې بلکې دی قتل کی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحمت للعالمین د وجنه د فدیه ولا چې کی مرای و دغه ته ترجیح ورکړه. بهرحال دا تفصیل الله تعالی ټول بیان کړی دی. دا صورت په دغه باندې ختم شو او په دغه سپورا کې مخکې بل صورت ته صورت توبه. په دغه صورت کې د یغه مخلصین صحابه کرامو د توبې ذکر دی چې هغه په غزوه تبوک کې د څه مجبوری دی واجنه د څه واجنه په هغه کې شریک شوی نه دي. بیا د زړه نه توبه وکړه بیا الله تعالی د دې توبه قبول کړه چونکه دا تذکرہ په دغه صورت کې دو دغه د واجنه دغه صورت نوم صورت توبه ده. بیا په دغه صورت کې اوله خبره خدا دو چې مشرکین وو دا خبره بیانوله چې میش خو د بیت الله تعمیر کې میش خو جماعتونه جوړوي او میش حجون ته یې باور کوي. نو په ټول نه اهم عبادت دا دغه واجنه د مسلمانونو مخته او مسلمانونو خلاف د خپل ځون باندې فخر کا او بیا الله تعالی د دغه عقیده تردید بیانوي. یعنی چې دا خبره خو بالکل ټیک تو چې څوک د بیت الله تعمیر کو یا څوک جماعتونه جوړوي څوک حجون ته یې باور کوي د ثوابه چاردو خو د یغ د پوره چې د چا په زړه کې ایمان وي او کله چا په زړه کې ایمان نه وي هغه ډېر اعمالو کو د یغ اعمال یغ سړی ته په چار باندې بالکل نه ورچی
نو عقیده چې کوم دی دا یو ډېر عظیم شی دی. که د کوم یو کس عقیده ټیک وه اعمال یې نه وي دا سړی کله نه کله بیا هم جنت ته ځي، او که د چا عقیده خرابه وي اعمال یې ډېر وي دا سړی کله هم جنت ته نشي تللی. الله تعالی مخکې د غزوه حنین تذکره دا بیان کړی دو، لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة و یوم حنین. د مکې په فتح کول نه بعد قبیله بنو حوازن دغه چې کوم سردار مالک بن عوف دغه د خپل لشکر سره په مسلمانانو باندې د حمله کړلې و په ښه اراده کړې و. دا مشوره سره کړې و چې موږ په مسلمانانو باندې حمله کی. بیا چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د خبره اطلاع وشوله چې داسې مالک بن عوف دا په موږ باندې حمله کو، بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل ځون سره د 14,000 د صحابه کرام لشکر راون کو. دا د حنین چې کوم مقام دا ته راون شول، بیا په لار کې د ځینې صحابه کرام د خولې نه دا خبره وتله چې موږ خو لشکر زیات دی، موږ تعداد زیات دی، موږ سره طاقت زیات دی، نو موږ خو کله هم نه مغلوبېږو، موږ خو همیشه غالبي. دغه خبرې الله تعالی ته خوند نه کوي. بیا چې کله دی راون شول د حنین مقام ته ورسېدل، بیا په یغزي کې د حوازن چې کومه قبیله وه دغه بیا په مسلمانانو باندې حمله وکړله. یغې د وجې نه مسلمانانو کې ډور شریک شو. بیا ځینې صحابه کرام دا څټ ته واپس وړل، ځینې پوته شول. نبي علیه الصلاۃ والسلام د یغ سره ډېر صحابه کرام داسې چې هغې ثابت قدمي اختیار کړله. چې کوم صحابه کرام څټ تللي وي د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه په حکم سره دی بیا واپس راغلل او بیا یې جهاد شریک یا الله تعالی دی ته فتح و نصیب کړله. بیا په دا کې ډېر کافر گرفتاره شول، ډېر کسان مړه شول، اویا کسان یې تقریبا مړه کړل او د شکست وخوړ. کافر بیا د ځنه واپس وړل. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي یی چې په هر ځای کې تاسو د تعداد په زیاتوالي باندې په طاقت باندې دا غرور مه کوئ، بلکې د الله تعالی په ذات او د الله تعالی په توکل باندې باور کوئ. بلکې د الله تعالی په ذات باندې باور کوئ، په خپل طاقت باندې ما غره کړی چې موږ سره طاقت دی، بلکې دا وکړئ چې الله تعالی ذات شته، موږ د الله تعالی په ذات باندې باور کوي، توکل کوي. بیا د دغه د وجه نه انسان ته فتح حاصلیږي. بیا مخکې الله تعالی دا یوه خبره بیانوي د غزوه تبوک وله، فتح مکه او داسې غزوه حنین. دا نه بعد چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته راغی، بیا دته دا پیغام ملاو شو چې د روم د سلطنت چې کوم بادشاه دی هرقل، دا په مسلمانانو باندې د حملې دپاره یې ډېره غټه تیاري کړې ده. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام په مدینه کې اعلان وکړ چې هر سړی د ځون تیاروي. بیا داسې وشول چې 10,000 کسونه لشکر د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره تیار شو. او دا د غزوه تبوک چې کوم ځای و دا ډېر لرې و، تقریبا 800 میله دا لرې و، او دا د مسلمانانو دپاره ډېر د ازمایش او د امتحان ځای و، ځکه چې یو خو ګرمي موسم هم و، او دوم نمبر دا و چې په دغه ځای کې خجیرې پخې وې، د دوی د سیزن د کاروبار د تجارت وخت هم و. او داسې درمه خبره دا و چې هغه یو هرقل ډېر طاقتور بادشاه و، او مسلمانانو چې کوم یې سره دا زیات طاقت نه و. بیا داسې وشول چې دی کله ولته ورغلل، بیا په هغه کافر باندې د مسلمانانو د نبي علیه الصلاۃ والسلام رعب دا جواد شو. یغه د وجه نه دی واپس شول او جهاد یې نه وکړ او جنګ یې نه وکړ، دی واپس ختم شول. بیا په دغه ځای کې داسې وشول چې په دا 13 آیاتونه کې خو الله تعالی دا خبره بیان کړې دوی چې منافقین وي دغه درویغ ولله هیله وی اختیارولې بونه وکړلې چې موږ د تو سره جنگ ته ځکه نشته چې دا مجبوري مې دادو، او په دا کې ډېر مسلمانان هم شامل وي. بیا هغه د زړه د میز نه توبه وکړه، بیا الله تعالی د دې توبه دا قبیله کړله. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي، یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. غار سور کې درې ځله پوره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه کافر دغه محاصره کړی و. بیا دا سوشول چې د درې ځله پوره دی ولاته وی، خو په دمیانس کې چې کله کافر ورته نږدې شول، بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د لشکې وډور شو.
نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل ان الله معنا لا تحزن ان الله معنا، ته مه ډارېږه، الله تعالی د موږ سره دی. دغې نه دا معلومه شوله چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د صحابیت دا د قرآن نه ثابت دی، د نص قطعي نه ثابت دی چې کوم یو سړی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د صحابیت انکار وکړو، دا سړی د اسلام د دایرې نه خارج دی. بیا مخکې د زکات د مصارف خبره بیانېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام زکات ورکوو، چاته یې ورکوو، چاته یې نه ورکوو، چې کوم اصول په هغه اصول باندې دا زکات ورکوو. بیا منافقین کافر دا خبره بیان کړه چې ځنه ته د څرنګه پیغمبر دی چې ځنه ته زکات ورکوي، ځنه ته نه ورکوي، ځنه ته یو حصه ورکوي، ځنه ته دوه حصې ورکوي، دا څرنګه. بیا الله تعالی آیاتونه نازل کړل په دا کې د زکات چې کوم مصارف دي هغه په تفصیل سره بیان کړل. چې د زکات او ته مصارف دي او ته قسمه خال داسته چې یخته تو زکات دا ورکولای شي. اوله خدا دو چې فقیر او مسکین. فقیر یخ سړی ته وایي چې د یخ سره بالکل هیڅ شی نه وي، او مسکین یخ سړی ته وایي چې د یخ سره څه وي خو هغه د ضرورت نه کم وي، په باندې د ضرورت نشي پیدا کېدلی. نو فقیر او مسکین د دوه سره ته زکات ورکولی شي. او درم نمبر عاملین. عاملین هغه کسان دي چې حکومت د زکاتو د جمع کولو دپاره په تنخواه باندې نیولې وي، یو کس ته د تنخواه په ځای د زکات په ورکول دا صحیح دی. او څلورم نمبر مؤلفة القلوب. دا هغه کسان دي، هغه کافر کسان دي چې هغه د اسلام باندې د ثابت قدمي دپاره یا د دې زړه د اسلام طرف ته د مایل کولو دپاره هغه ته څه روپۍ ورکول کېدل، خو دا د یو وخت سره تعلق دی، دا مصرف نن سبا نشته. پنځم نمبر دی فی الرقاب. دغه نه مراد هغه غلام مراد دی چې یو آقا ورته وایي چې ته مو ته څه روپۍ راوړه، بیا د هغې روپۍ په بدله کې تو زه ازودوه، بیا یو غلام ته هم دومره روپۍ ورکول چې هغه روپۍ دی خپل آقا ته ورکړو، بیا هغه آقا دی ازود. نو دا ته د زکات روپۍ ورکول صحیح دي. غارمین مقروض سړي ته د قرضې د ادا کولو دپاره هم زکات ورکولی شي. نمبر 7 فی سبیل الله. هغه کس، هغه مجاهد چې هغه د الله تعالی په لار کې جنګیږي، جهاد کو، د کافر سره قتال کو، هغې ته د زکات روپۍ ورکولی شي. کله چې د سره وسایل کمی، د دې سره سامان کمی، هغه هم د زکات په روپۍ باندې ورته واخیستی شي. او هغه علما، هغه طلبا چې هغه د دین په چار کې مصروف وي، تعلیم او تعلم کې مصروف وي، د مدرسې طلبا یا داسې هغه نورې شعبې چې هغه د دین چارو کو، هغې ته هم د زکات روپۍ دا ورکولی شي. بهترین مصرف په نن سبا دور کې دا مدارس دي، ځکه چې په دا کې د دین اشاعت هم شي او د دین تحفظ هم شي. دا که یو کس په یو وړي کې ژوندکي باندې خرڅه وکړو، هغه دین طرف ته راولي، هغه سبق شروع کړو، د اخره پره د قیامت تر ورځې پورې دا سلسله شروع وي، دغه ثواب یو کس ته هم راسي. نو په چار دو چې د زکات نه بغیر دغسې عام معمول مطابق میشتوس کې هر یو کس د یوه طالب علم کفالت واخلي چې دغه کس چې څومره اخراجات وي دا زه برداشت کوم، او انشاءالله د دغه کس چې څومره ثواب وي په یک ثواب کې دغه سړی هم ورسره شریک وي. بل د ابن السبیل مسافر سره چې کوم یو سړي سره په خپل کور کې، په خپله علاقه کې ډېرې زیاتې پیسې وي، مالدار کس وي ورسره، خو چې کله هم دی په سفر باندې لوړ شي، بیا د ده سره اخراجات کم وي، د سره پیسې نه وي، بیا داسې سړي ته هم د زکات روپۍ دا ورکولی شي. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي یا چې ای نبی که ته چیرې د منافقینو دپاره ډېرې د مغفرت دعوه وکړې، د دوی زه بیا هم بخښنه نه کوم. منافقین ډېر زیات حد نه تجاوز وکړه، الله تعالی اول د دوی مغفرت که، خدای بیا بانه جوړولې، درویغ یې ویللې، هیلې جوړولې، دغه تفصیل هم الله تعالی بیان کړی دی. بله الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي یا چې نبی علیه الصلاة والسلام ته حکم ورکړی و چې ته د منافق سړي په جنازه کې مه شریک کېږه. نبی علیه الصلاة والسلام د یوه منافق سردار عبدالله ابن ابی ابن سلول دغه په جنازه کې شریک شوی و. بیا الله تعالی چې کله دا آیات نازل کړه ولا تصلي علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، بیا په دغه نه بعد نبی علیه الصلاة والسلام کله هم د یو منافق سړي په جنازه کې نه دی شریک شوی.